ابوي حسين وړه ابوي حسين وړه ابوي حسين وړه ابوي حسين وړه ابوي مسين وړه ابوي مسين وړه ابوي مسين یا خانه زما خیال لې جوړي هوا وردی ده په شکل شروع دی او ته خو ونه لامبي په خدای یقین وکړه 3 ګزه لرې ناسي او لکه په سرکچې دې لامبلي داسې تریو بین نه ناظک ولا لیونی شومه سپېږمې مې واولتې ابوي ځان ته نه ګورې ځان سم تر دې شروع دی خدای تعالی دې لیونی سپېلنې کا مونږ خو دغه خبره 15 وخته مونځ کومه دغه سهار مې داسې چل وکړو ما راشي جنکو دا ټول واړه مې ولمبول او په خپله مې ولمبل چې شوی دي واښه مې ولمبولی او چې خدای پاک د خپل ساه واغستو ګله یو بیا به دې ولمبو او تا خو په خدای یقین وکړه سینګ کوه ستا دې سټ ته سم کل دې نیولې ګله دونه ځای په تا کې نشته ګله چې راشه ابۍ چې د دې سیند غاړې له دې بوځمه خو یخې اوبه د کاله محمدین نه رابهیږي دغه ځای په تاسو کې نشته خدای تعالی دې لخړې نو لاړ به شو ابۍ سیند زور نه خبرې که نه دنیا ویړه دنیا ویړه ازاري سیند دی ګله زه زړه یم خو ورستنه یم چې ما به ویسي خدای مې دنه د مکه خو بالې کې پاسه که نه په دې سټ کې دی وهمه پاسه چې ځو یا جنکو وړه به واغېږئ خدای نو چپل رانه پاتې شو یخانه چې یوه صحیح کومه جو بله راورته رادېږي ته دې ته اوس وګوره ته خدای تعالی دې په وهنه ووهلی که سینګ کوه چې وروره ټول غورځېدلی دی کنډر تې جوړ شوی دی په خدای یقین وکړه لاس ته نه ور وړي که جلۍ دلې په لاسو کې نکریزه لګولي جو بیا یې مه کوه که نه نو دا دغه روح که داسې را جوړېږي خدای مړه لږ ورېږم ښکته ډېر ورېږي خدای دې په وهنه ووهلی راځه لکوټې صحیح ځه جال کېږي ټول خدای مې دنه دمه که السلام علیکم وعلیکم سلام عقل زده کړلی و ته په خدای یقین وکړه دونه دي ستا د بچو په ځای دي هغو د سلام چلې زده کړلی او د جوته څوک بخي نو سلام په چا د سره ډوونه وې پته یې نه لګي چې څه چل دی خو مخکې شه زما د پیشاړو نه شوې اوس پسې دلته کې د دې ډنډې نه یو لوړ رامات کړمه مخکې شه خدای مې دنه دمه که ستاسو سره دې سړی راځي مخکې شه خدای مې دنه دمه که مخکې شه الهی خدای خیر بسم الله الرحمن الرحیم ابۍ سلام علیکم وعلیکم سلام زه پسې کور ته درتلم خدای په لاره کې مخې له راکړی وایه ګله د چکلټېټې دنګ د چرګې ناګۍ پټې کړي ستاسو ته خدای تعالی دې په وهنه ووهلی که نو اوس وروره دا ګوغ راته شروع کړه د دې نه چې راوتی نه وې نو زړه به مې د موته خو زما زړه دغه کو په خدای یقین وکړه ته غلاګان نه قلارېږي نه زوړ غلا کړ ده چې ته د زوړ پلار غلا کړ ده چې ته کې مخکې شه الله دې یا خانه مونږ ته ځان له دغه راغلي خو پس توله د منګکانو دوی ورکوم اثرداره ابۍ ما هېڅ هم نه خو دوی چې کم کار کړی که نه هغه کوپار هم نه کوي کړکه چرګی ته پاسولي لاګۍ ته وړي دي او د سیند کاڼي ته لاندې ایښو دي 15 میاشتې وشوې موږ په ته موږ وایي چرګې به بچي راوړي چې لاړو چرګه وچې کړه هغې نه لاندې د سیند هغه کاڼي پراته وه چرګ هم دونه هوښیاره وه چې په دې چمګاونډ کې به چرګې ګرځي که نه هغې پېژندلی خو چې چغه به یې ویله چکولټېټې بل نوم یې په خوله کې نه و یا تور خانه چې ستاسو د چرګې نه څونه هګۍ راوړي دي څه قرضدار به په چمګاونډ کې وکړمه څو خوراکۍ هم نه خو تاله به زه ستا روپۍ درکړمه خفه نه شي ګوله خدای دې ووهلی که ابۍ سیند ته مې راوستې زما خانه اوس مې ایله ساه واغست په خدای یقین وکړه خو په شکالو داسې ګډوډ ویلی داسې ښکلې شنې اوبه بهیږي خدای دې لیونی سپېلنی که ولامبه لږ ابۍ ته لامبول راته مه وایه په دې غاړه به کښېنو یا خانه دا د غاړو د شی نه دی ښکته به په دې ګټه باندې کښېنمه او یو څو پټوان به راله وباسي او ټک ټوک له به یې ورکړي چې خلکو ته هم پته ولګي چې ابۍ چکر له راغله و راځه خدای دې لیونی که څو پټوان نه له وباسه چې خلکو ته پته ولګي چې ابۍ سیند ته راغله سیند ته لکوټې د شانې دغه کو دا زما هسې سپېږمې غټې دی څه پکې ته راولي د شاته مې تصویر باسه شاته او زه مې یو خس کې صحیح کېږم د ها ګټه مې خون ښه دي ابۍ حسین وړه ابۍ حسین وړه ابۍ حسین وړه ابۍ حسین وړه ابۍ مسین 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 وړه
ابۍ نخلا شومه ابۍ مې سین وړه ابۍ نخلا شومه هلکه څه چل څه چغې وایي ولې څه وشو ابۍ مې سین وړه ابۍ نخلا شومه هلکه دا لږ لږ څادر چې ښکاري دغه ستا ابۍ ده دغه ابۍ ده دغه روانه دغه خپل ښکاري دا خو ستا یوه ابۍ ده او دې سیند ډېرې ابۍ وړي دي ډېر ماشومانان یې وړي دي او ډېر ځوانان یې وړي دي ابۍ ورته څه شی دی تاسو چې سیند ته راشئ نو د سیند په منځ کې غوپې وایي که نه خلک سیند ته راشي چېرته خوند تې والي په دې سیړې کښېني هوا یې وخوري تاسو بل څه کار پرېښودی یا پکې لامبئ یا ورته ټوپونه وایي یا ورته ګاډي کوزوئ دا سوشل میډیا او دا ټیک ټاک دومره ضروري دی د ټیک ټاک نه زیات ضروري زما او ستا زندګي ده خو موږ هغه هېره کړې ده وایي د افسوس نه احتیاط بهتر دی بس زه لاړه ابۍ او نورې ابۍ به هم دغه شانتې وړي چې څوک راځي او ما کتی په دغې ګټه باندې ولاړه وه بس معمولي د 2 سکندو قصه وې ابۍ بیا خپې نه دي ټینګې کړي لاړه د خیره سره ځه کته ملکن ته به یې رسولي